دا غریبان مسکینان پر خپل ځان باندې بوج مه ګڼئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې په غریبانو مسکینانو پیدا کولو کې زما مدد کوئ، ځکه د کمزورو د ضعیفانو د غریبانو د وجې څخه الله جل جلاله و تاسې ته روزي درکوي او ستاسې مدد کول کیږي. ابو داود شریف کې دا روایت. نو عزتمنو دا غریبان او مسکینان پر خپل ځان باندې بوج مه ګڼئ چې څومره ته د دوی خیال ساتې هغومره به الله ستا خیال ساتي. او که چاته یو غریب مسکین ور معلوم وي د هغه لاسرسی هغه چاله نه کېږي چې کوم څوک د ده مدد کولی شي، نو کم سے کم که ته نسې کولی د هغه پرې خو ورسو. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ مسکینانو په پیدا کېدو کې زما سره کومک وکړي، یو ځای غریب دی ما ته نه دی رامعلوم، تاسې راوښایئ. او دا مالدارانو ته اکثره غریبان نه وي ور معلوم، ځکه د دوی د غریبانو سره تعلق نشته، د دوی د غریبانو سره واسطه نشته. دوی اکثره په خپلو تجارتو کې ورک، کال میاشت دوی په خپلو تجارتو کې مصروف. غریب او مسکین د دوی پرې ځان نشي ورسولی. که څوک داسې خلک وي هغه ته هغه مستحقین چې هغه د خیرات د زکات مستحق وي، نو پکار دا ده چې د هغه واکدارو خلکو پرې ورسوي. الله به تاسو ته هم دومره ثواب درکړي لکه هغو ته چې ورکړي. او کم خلک چې غریبان د مالدارو پرې ورسوي، د ټرسټونه خلاص کړي دي، خیره بنسټونه خلاص کړي، که چیرې ستاسې اعتماد او بروسه باندې وي او هغه واقع د حقداره پرې ورسوي، نو پکار دا ده چې تاسې د هغو سره کومک وکړئ. دومره خواري کار دي، غریبان له کور ته وروړي، ځایو له وروړي، د هغو سره کومک کوي. ته هلته ناست یې صرف ده ته، نو الله جل جلاله به دغه خلکو ته هم ثواب ورکوي او تاسو ته به هم ثواب.